ګران لیدونکو یو ځل بیا په خیر راغلاست. ډاکټر صاحب اوس راځو د موضوع ته چې اکثره امیدواره ښځې د حمل په دوران کې دوی سفر کوي، یو ځای نه بل ځای ته ځي، البته لنډ سفر یا اوږد سفر. آیا دغه سفر د دوی په ماشوم باندې او د دوی په خپل صحت باندې روغتیا باندې کوم تاثیرات لري او که نه لري؟ که لري نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ. مننه. د سفر کول څه د موټر له طریقه وي، څه د هوا له طریقه وي، دا هم د حامله ښځې په حالت باندې مربوطه دی چې یعنې حمل نارمل دی یا کوم پرابلم یې تېر کړی، کوم مشکل یې تېر کړی دی. راځو هغه ښځو باندې چې ډېر نقصانونه یې کړي چې نقصانونه یې کړي نو دوی ته یاره د موټر سفر اجازه نه وي. هغه اوږده سفرونه چې دوی پکې ډېر کیني بیا نو خسته شي، خدای مکه فشار کته راشي، خدای مکه د نقصان سبب کیږي او خپله موټر هم لکه فزیکي حالت نارامه وي. او کومه ښځه چې بیا د حمل په دوران کې هیڅ مشکل نه لري، نور حملونه یې سم دنیا ته راغلي دي، یعنې په خپل وخت ولادت شوي دي، هغوی سفر کولی شي، خو بیا هم په موټر کې چې کیني باید ځای ډېر آرامه وي، د مختلفو خوړو څخه چې د دوی صحت ته نقص نه کوي، فشار نارمل ساتي، استفاده وکړي، مایعاتو نه ډېر استفاده وکړي او خپل پښو ته د ډېر حرکت ورکړي، لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې د پښو پړسوب نه جلوګیري وشي. چې کله پښې وپړسېږي نو معلومداره چې وینه هماغه خواته ډېره ځي، بیا فشار هم کته شي. راځو هوایي سفرونو باندې چې په هوا کې زیاتر چې کله طیاره ارتفاع واخلي نو بیا د اکسیجن غلظت کم شي، نو حامله ښځه د دې لپاره چې هم خپل اکسیجن ته ضرورت لري او هم خپل ماشوم لپاره اکسیجن ته ضرورت لري، نو دوی ګنګسوالی احساسوي، د سیخه احساس نه کوي، دلبدي ورته پیدا شي، د زړه ټکان ورته پیدا شي. نو ځکه په طیاره کې ورته د 88مه هفتې نه وروسته بیا نو اجازه نشته چې 88مه هفتې نه کته وي نو بیا آرامه سفر کولی شي، انشاءالله چې بې خطره ده. خو بیا هم ورته وایم چې د مختلفو خوړو څخه که استفاده وکړي چې د دوی فشار کته نشي، مخصوصا د مالګینو خوړو څخه، مایعات څخه ډېر استفاده وکړي او خپل پښو ته ډېر حرکت ورکړي چې پښې ونه پړسېږي، فشار یې ښکته رانشي. مننه کورمدان. ډاکټر صاحب لکه څرنګه چې د سفر موضوع ده د امیدوارو ښځو دپاره، همدارنګه یو درې خبرې دلته داسې دي چې بعضې امیدواره ښځې دي یا ښځې ووایم عمومي ډول سره چې هغوی ډرایوینګ کوي، موټر چلوي او بعضې موټرسایکل چلوي چې البته افغانستان کې دا مروج نه ده او بایسکل چلول هم په افغانستان کې مروجه نه ده. نو که اوس راشو دغه موټر چلولو ته، آیا تاسو څه نظر لرئ چې دغه امیدواره ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکوئ که نه ورکوئ؟ د موټر چلولو په حصه کې داسې کوم شی نه دی ویل شوی د حاملګۍ په دوران کې، خو زما په نظر حامله داره ښځه د فزیکي له نظره، رواني له نظره او عصبي له نظره کاملا باید آرامه وي. او مخصوصا په افغانستان کې چې هر لحظه د موټر خدای مکه تیاره جنازه ده، خدای مکه قانون هغومره نه مراعتېږي، نو کله چې یو ډېر آني حادثه پیدا شي نو دا د دې سبب کیږي چې دفعتاً رګونه ټول کړي ځان، رګونه تنګ شي، لکه هغه د استرس هورمونونه افراز شي. نو دا یو ډار هم کولی شي چې د حامله ښځې په ماشوم باندې داسې یو اثر ولري چې دفعتاً جوړه خپل ځان له ځایه بې ځایه جلا کړي، د خونریزي سبب شي. چې کله خونریزي سبب شي نو خدای مکه ماشوم حیات هم په خطر کې دی او د مور حیات هم په خطر کې دی. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب لکه څرنګه چې زموږ ګران لیدونکي هم په دې موضوع باندې خبر دي او تاسو هم ښه پوهیږئ چې هغه ښځې چې کله دوی امیدوارۍ دورې ته داخلیږي دوی ته یو خاص استفراق او دلبدي پیدا کیږي. نو که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ چې دغه استفراق او دلبدي دا یو نارمل حالت دی که غیر نارمل حالت دی او څنګه کولی شو که چیرې هغه امیدوارو ښځو ته چې دغه حالت پیدا کیږي نو د دې درملنې ته راشو، نو څنګه کولی شي چې دې څخه ځان وژغوري او د دې درملنه وکړي؟ مننه. د حاملګۍ په دوران کې تقریبا 90% ښځې دا دلبدي او استفراقات ورته پیدا کیږي، دا تجربه کوي چې دا معمولا علت څه وي. علت زیاتر رواني دی چې حامله داره ښځه داسې احساس کوي چې یاره زه خو حامله یم، باید چې یو مشکل خو ولرم، یا دا چې د حمل په دوران کې داسې هورمونونه افراز کیږي چې هغه هورمونونه د دلبدۍ او استفراق سبب کیږي، او یا دا چې د حمل موجودیت په معده باندې په کولمو باندې فشار راولي،
نو د دلبدۍ او استفراقاتو سبب کیږي. خپله حمل داسې یو حالت دی چې د ښځې اشتها هم کمیږي، دې لپاره چې ډاریږي چې یاره زه که ډوډۍ وخورم بیا به زه دلبده شم، استفراق به وکړم، ډوډۍ نه خوري. نو د دې لپاره هم وزن کمیږي، ضعیفي احساسوي. نو چې کله ضعیف شو نو ماشوم هم خدای مکړه ضعیف راځي. نو د دې د حل لپاره باید ووایم چې کله چې سهار وخته دوی د خوب نه پاڅېږي نو سترګې خلاصې کړي چې یاره سهار دی، د مانځه وخت دی. نو هماغه وخت دی لږ نخود، بسکیټ یا سنځلې وخوري، دې لپاره چې د دوی د معدې تیزاب وچ شي، خولې خواته رانشي. چې کله تیزاب خولې خواته راځي خو معلومداره سړي ته دلبدي دلجوشي پیدا کیږي. بل دا چې د ورځې په جریان کې که دوی ته دلبدي او استفراقات پیدا کیږي یا زړه سوی ورته پیدا کیږي، کرم که او بادرنګ نه د استفاده وکړي، د دې لپاره چې دا هم ډېر ښه د معدې تیزاب خنثی کوي، له بینه یې وړي. اوله توصیه دا ده چې د ورځې په جریان کې خو نارمل کسان 3 ځله ډوډۍ موږ تاسو خورو، دوی د ورځې 8 ځله ډوډۍ وخوري، کم کم دې وخوري خو ژر ژر دې وخوري، هماغومره ډوډۍ دې وخوري چې دوی یې هضمولی شي، یعنې معده د خپل بیخي ډکه نه کړي. بل دا چې دوی ډوډۍ نوشجان کوي نو بیا د کینې نه یا د پریوزې نه، د دې لپاره چې معدې کې ډوډۍ راغله نو سر یې کېښوده، بیا د ډوډۍ بیرته خولې خواته راځي، د دلبدۍ سبب کیږي. نو کوشش دې وکړي چې ځان د خطا باسي، ودې ګرځي، ځان د مصروفه کړي، نو دا به ډېر ورسره کومک وکړي. او بل دا چې د ډوډۍ په جریان کې مایعاتو نه استفاده ونه کړي، لکه یا اوبه وي، جوس وي، چای وي، شړومبې وي، یخني وي، چې کوم اوبلن شیان وي دا د ډوډۍ په جریان کې ونه خوري. ولې؟ دې لپاره چې د ډوډۍ د معدې محتویات چې دي هغه اوبلن کړي، اوګینه یې کړي، نو د خولې خواته ژر راځي، نو د استفراقات او دلبدۍ سبب کیږي. نو کوشش دې وکړي چې خپل اوبه یا مایعات ښایي کله وخوري، دا خو د حامله ښځې ضرورت دی، نو باید یې وخوري. کله یې وخوري؟ یا د نیم ساعت مخکې د ډوډۍ نه وخوري یا د نیم ساعت وروسته د ډوډۍ نه وخوري، د دې لپاره چې د معدې محتویات اوبلن نشي. هغې لپاره ډېره مهمه خبره ده. او د سره کړي او تروشه ترخه شیانو څخه د استفاده ونه کړي، دا به ورسره ډېر کومک وکړي. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب اوس راځو یو ډېرې مهمې پوښتنې ته، هغه دا چې اکثره زموږ ګران لیدونکي ته بعضې حالتونه د حاملګۍ په دوران کې پیدا کېږي، هغه میندې چې امیدوارۍ دورې ته رسېږي بعضې حالتونه ورته پیدا کېږي چې دوی ورته ډېر زیات تشویش کوي. نو که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ په عمومي ډول سره چې هغه کوم حالتونه دي چې هغه د تشویش وړ دي او کوم حالتونه دي چې د حاملګۍ په دوران کې امیدواره ښځو ته پیدا کېږي چې د تشویش وړ نه دي. نو مهرباني راځو په دې باندې چې کوم تکالیف دي یا کوم خبرې دي چې د تشویش وړ نه دي، یعنې که ډاکټر ته هم مراجعه هم ونه کړي نو پروا نه لري، هغه کوم خبرې دي چې هغه ته باید متوجه اوسو. اول خو مخکې مو خبرې وکړې چې د دلبدي او استفراق، دلبدي او استفراق خو موږ تاسو ولیده چې په ډېر عادي خبرو باندې، په ډېر ساده خبرو باندې چې هغه مراعات کړو نو دلبدي او استفراق به ښه شي، دا د تشویش وړ خبره نه ده. خو که چېرته همدې توصیو سره ښه کېږي نه، بیا د حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي. بل خوابالودګي خبره هم موږ تاسو مخکې وکړه چې دا هم د تشویش خبره نه ده. نو خوابالودګي خو ټول انسانان خوب کوي، حامله ښځه ډېر خوب کوي، نو 8 ساعته یا 10 ساعته چې خوب وکړي هغه ډېر نارمل خبره ده، دا هم د تشویش وړ خبره نه ده. راځو په قبضیتو باندې. حامله ښځه ډېر قبضیت لري. قبضیت ولې لري؟ مخکې مې هم ویل چې اشتها یې کمه وي، ډوډۍ نه خوري، چې سړی ډوډۍ ونه خوري خو معلومدار قبض وي. او بل دا چې د حمل هورمونونه هم د کولمو د توسع سبب کیږي یا د کولمو د تنبلي سبب کیږي، حرکت سم نه کوي نو قبضیت پیدا شي، دا د تشویش وړ خبره نه ده. نو قبضیت خپل څنګه له بینه وړلی شي؟ ډېر به په عذاب وي، د دې لپاره چې کله کله دا قبضیت دومره شدید وي چې د تقوت په حالت کې دوی ته ډېر زور ورځي، نو بیا بواسیر ورته پیدا شي. دا باید رفع شي، خو ډېر په اسانه رفع کېږي. څه شي نه باید استفاده وکړي؟ زیاتر د ترکاریو نه استفاده وکړي، شنه ترکاریو نه استفاده وکړي، عسل نه استفاده وکړي، اوبو نه زیات استفاده وکړي، او لږ لږ که وګرځي سپک فزیکي کارونه هم وکړي نو قبضیت به یې مات شي. دا د تشویش وړ خبره نه ده. نو بل خبره دا ده چې ځینې وخت د حامله ښځې بدن کې درد شي، مخصوصا په اواخر کې بیا یې پښې باد ونیسي، لاسونه یې باد ونیسي، وایي چې پښې مې شخ پاتې شو، هېڅ کار نه شمه کولی، لکه میږي کېږي.
نو دا چې باد نیسي شخ پاتې کیږي دا د کلسیم کموالی دی. کولی شي چې د کلسیمي شیانو څخه استفاده وکړي. نو کلسیم په څه کې دی؟ په شیدو، مستو، کرتو کې، چکه، د هګۍ سپین، غوښه، دا شیان ډېر کلسیم لري. کولی شي د دې شیانو څخه استفاده وکړي. او که بیا هم ورسره نه ښه کېږي نو ډاکټر ته حتما مراجعه وکړي چې بیا ګولیو ته ورکړي چې د کلسیم کموالی پوره شي. دا چې لاسونه او پښې یې میږي میږي کېږي دا هم یو نارمل حالت دی. هېڅ کوم تشویش د دوی باید ونه کړي، مخصوصا د حمل په اواخرو کې. حتی داسې هم کېږي چې لاسونه کې لږ لږ کرختوالی پیدا کېږي یا پښو کې کرختوالی پیدا کېږي. دا هم نارمل دی، هېڅ کوم تشویش ورته ونه کړي. دا بیا 40 شپې بعد د ولادت نه تر 40 پورې دا وي کره کره ښه کېږي. دا ولې پیدا کېږي چې د تشویش وړ نه دی؟ دې لپاره چې د حمل په دوران کې نو کله چې خېټه غټه شي نو بیا حامله ښځه د دې لپاره چې خپل وزن سم وساتي بیا ځان داسې نیسي لکه شاته ځان قطعي، غاړه هم شاته قطعي، ملا هم شاته قطعي، دې لپاره چې خپل وزن پورته کړي. نو همغې لپاره په عصبي رشتو باندې لږ فشار راځي. د فشار چې په اعصاب چې فشار لاندې وي نو معلومدار لږ لږ تکلیف حامله ښځې ته پیدا کېږي چې تشویش وړ خبره نه ده. خو که چیرې بیا زیات وي نو بیا حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي. نو راځو په دې باندې چې کوم خبرې دي چې د تشویش وړ خبرې دي چې هغه د حامله ښځې حیات سره تړون لري، یعنی حتما باید چې یو صحي مرکز ته مراجعه وشي. اول خو خونریزیګانې څه د حمل په اوایلو کې څه د حمل په اواخرو کې وي ډېر زیات خطرناک دی. د حمل په اوایلو کې کوي یعنی 4.5 میاشتې اوله کې او 4.5 میاشتې آخره کې. 4.5 میاشتې اوله کې چې وي هغه زیات نقصانونه سبب د دې کېږي، لکه یا ماشوم په خېټه کې مړ شي یا له ځایه بې ځایه شوی وي یا خدای مکه ماشوم لوېدلی جوړه یې پاتې وي یا خدای مکه حمل خارج رحمي وي یا خدای مکه انګور دانه وي. نو دغه خبرې چې دي دا خونریزیګانې پیدا کوي چې دا خونریزیګانې ډېر مهم باید تلقي شي او حتما ډاکټر ته باید مراجعه وکړي چې یاره دا څه وجه ده، وجه یې پیدا شي. او غیر له هغې نه غیر د حمل نه کیدای شي چې د رحم کې یا د بچهدانۍ کې کومه غوښه پیدا شي چې پولي پورته وایي هغه هم کله کله وینه کوي. خدای مکه داسې شاریدګیانې یا شړېدلي ځایونه په عنق رحم کې وي هغه هم کله کله وینه کوي. نو حتما په هر دلیل چې وي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د دې وجه پیدا کړي چې د خونریزي ولې ده، ماشوم ښه دی که نه دی. دا وینه چې د مور نه لاړه خو د ماشوم صحت ته هم نقص کوي او د مور صحت ته هم نقص کوي، باید حتما دلیل پیدا شي. او راځو د 4.5 میاشتې آخر کې چې خونریزیګانې پیدا کېږي نو هغه څه وجه ده، ولې پیدا کېږي؟ هغه د دې له وجې پیدا کېږي چې دا جوړه یا پلاسنتا یا خس چې ورته وایي په فارسي کې هغه چې دا یا مخکې واقع کېږي د ماشوم نه لاندې واقع کېږي چې ورته پلاسنتا پریویا وایي چې دا هم ډېره بده وینه ورکوي چې د مور حیات یعنې خطر ته مواجه کوي. کله کله ښځه داسې وینه ورکوي خدای مکړه چې شفاخانې ته لا رسول کېږي، نه ډېره خطرناکه ده. او کله کله هم داسې کېږي چې د جوړه خپل د ځای نه جلا شي وشکېږي نو بیا د دې شاته وینه ټولېږي یا بنده پاتې کېږي یا د باندې وځي چې دا هم ډېره خطرناکه ده هم ماشوم ته هم مور ته چې باید حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي. بله خبره چې د خطر وړ ده یعنی ډېر یو جدي حالت دی مور ته هم ماشوم ته هم چې باید حتما ډاکټر ته مراجعه وشي هغه جګ فشارونه دي. جګ فشارونه زیاتره حامله ښځو ته مواجه کېږي او په یخه هوا کې ډېر دی. د دې لپاره چې په یخه هوا کې رګونه لکه ځان ټول کړي که نه، لکه پایپ چې په نظر کې ونیسو په ګرمۍ کې نرم وي اوبه ترې نه ښه جریان کوي او که چېرته همدا پایپ په ژمي کې کېدو یخ وي نو ځان کلک کړي نو وینه ښه جریان پکې نه کوي. نو چې وینه ښه جریان ونه کړي نو فشار پورته شي بیا نو ماشوم ته وینه کم رسیږي. نو که چېرته ښځه سردردي ولري، پړسوب ولري، سترګو باندې توره شپه راځي حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي، حتما فشار یې باید کنټرول لاندې وي. ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو تاسو ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله او په آخر کې که چیرې تاسو کوم پیغام لرئ زموږ ګران لیدونکو ته نو مهرباني وکړئ. زما پیغام ټولو حامله ښځو ته دا دی د دې لپاره چې دوی صحتمنده اوسي او صحتمند ماشوم
نړۍ ته راوړي نو خپل صحت ته ډیره زیاته متوجه اوسي او خپل وضعیتونه ډاکټر سره منظم ولري. بیا هم مننه کورمدان. مهرباني. ګران لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ د روغ رنځور خپرونه چې تاسو ته مې وړاندې کړه. په آخر کې به زه د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې تاسو